د مسلمانانو قاتل راغلی، عالمي سطح باندې د مسلمانانو قاتل، قصابي د مسلمانانو راغلی دی، د فلسطین د مسلمانانو د بچو قاتل عربو ته راغلی دی. عرب چې د هغې زنانه ډرایوینګ د ګاډي نشو کولی، هغې مخ بار نشو ښکاره کولی، د عربو زنانه راغلی دي او د دغه ټرمپ سره په دواړه لاس باندې سلامونه کوي، هغه سره ګفې لګوي. تاسو به ټولو کتلي داسې ده که داسې نه ده؟ د سعودي عرب زنانه راغلي، هغه خلک چې هغه د حرمینو خادمین ځان ته وایي، هغه خلک چې هغه د حج او د عمرې پیسې اخلي، هغه پیسې هغوی ټرمپ له ورکړې مسلمانان ته قتلوه. قیامت نور څه ته وایي؟ قیامت علامات نور څه ته وایي؟ څه وجې نه دا کار وکړو؟ صرف د دې وجې نه چې دوبۍ برج خلیفه جوړ کړی چې زه د هغې نه غټ بلډینګ جوړ کړم، زه د دوبۍ سره مقابله وکړم. داسې ده که داسې نه ده؟ زه د قطر سره مقابله وکړم، بلډینګونو ته غټ جوړ کړم. نبي علیه السلام په هغه زمانه کې فرمایلي وو، وی د اوښانو سره ونکي، د بیزو سره ونکي، په خپو باندې خپیال دی، په سر باندې سرتور، یوه زمانه را روانه ده چې دوی به د یو بل سره په بلډینګونو کې مقابله کوي. دکه داسې دا نه ده. د عرب په سر سرتور وکنو، په خپو خپیال دی وکنو، د بیزو سره ونکي وکنو، د اوښانو سره ونکي وکنو. داسې وه که داسې نه وه؟ نن ملکونه یو بل سره په بلډینګونو مقابله کوي که نه کوي؟ شاه سلمان وایي زه به د برج خلیفه نه په جده کې غټ بلډینګ جوړوم. مقابله شروع کړې ده که نه ده شروع کړې؟ قیامت نور څه ته وایي؟ د قیامت علامات نور څه ته وایي؟ عرب چې په غیرت په یادېدل، نن هغې ټرمپ ته خپلې زنانه مخې ته پیش کړي دي، په تحفه کې ورته خپلې ښځې پیش کړي دي. دا ټیک خبره ده. موږ به د عربو قدر کوو، ځکه چې موږ له الله چې کوم کلام را لېږلی دی هغه ژبه عربي ده. موږ ته په عربۍ کې، زما قرآن په عربۍ کې ځکه زه د عربۍ ژبې قدر کوم. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما محبوب هلته کې دفن دی. زه د عربو قدر ځکه کوم چې زما پیغمبر په عربو کې راغلی دی. خو زه به د هغې عربي قدر کوم چې کوم زما د محبوب تابعدار دی. زه د هغې عربي قدر نه کوم، زه د نفس عربي قدر نه کوم. که د نفس عربي قدر کوي به د ابوجهل قدر هم کوي. ابوجهل په قریشو کې دی که نه دی؟ ابولهب په قریشو کې دی که نه دی؟ عربي دی که نه دی؟ بیا به د عتبه او د شیبه او د امیه ابن خلف او د عبدالله ابن ابی بن سلول د رئیس المنافقین د منافقینو سردار هم بیا قدر کوي. داسې ده که داسې نه ده؟ بیا به د رئیس المنافقین عبدالله ابن ابی بن سلول هم قدر کوي که نه؟ دا به قدر کوي، خو کافر دی. موږ به د هغې عربي قدر کوو چې کوم د قرآن او د سنت او زما د محبوب تابعدار دی، چې د هغه خلاف کوي. زموږ سره د دې عربي هېڅ حیثیت نشته دی. نبی علیه الصلاة والسلام د سلمان فارسي رضی الله تعالی په شا باندې لاس کېښود، په شا باندې. او نبی علیه الصلاة والسلام صحابه کرامو ته وفرمایل، وی ای زما صحابو، که چېرته تاسو د دین اسلام نه واپس شئ که نه، الله تبارک وتعالی به د دین اسلام دپاره نور خلک پیدا کړي، هغه به ستاسو نه زیات د دین اسلام خدمت کوي، ستاسو نه به زیات پاخه وي په دین اسلام کې. د نبی علیه السلام مراد عربو چې د عربو نه به زیات خدمت کوي د دین اسلام. صحابه کرامو ته وفرمایل، د الله پاک پیغمبر زموږ نه علاوه به دا څوک وي؟ نبی علیه السلام سلمان فارسي د مټ نه ونیو، هغه به داخله کړي، هغه به داخله کړي. سلمان فارسي عربي نه و، عجمي و. نن د دین اسلام زیات خدمت عجمیان کوي که نه کوي؟ په ټوله دنیا کې ګوټ په ګوټ وګرځه، اسلامي حکومت په کوم ځای کې دی؟ په عجمو کې دی، په افغانستان کې دی، په عجمو کې دی، بل ځای کې په عربو کې اسلامي حکومت نشته دی. نو خبره مې دا کوله چې بالکل اخیره زمانه راغلې ده، خپل دین کنټرول کول ډېر ګران شوي دي. الله تبارک وتعالی دې زموږ د ټولو حفاظت وکړي. ورونو دنیا خوږه ده، خو دومره هم خوږه نه ده چې موږ پسې خپل دینونه پرېږدو. صحیح شو؟ نو موږ له د خپل نبی علیه الصلاة والسلام سیرت دا مطالعه کول دي، د خپلو صحابه کرامو سیرت مطالعه کول پکار دي. الله دې د عمل کولو توفیق را نصیب کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب